د افغانستان د کرکټ د ملي ستوري راشد خان او د هغې د میرمنې په اړه د میرمن نغمې تازه خبرې او د سندرغاړي خاپري نغمې لخوا راشد خان او د هغه میرمنې ته کومه قیمتي تحفه ورکول شوې ده او نغمې تازه د هغوی په اړه څه ویلي دي. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. خاپري نغمه چې د پښتو ژبې مشهوره تکړه او ښایسته سندرغاړې ده. خاپري نغمې همیشه د افغانستان له ملي او ورزشي ټیمونو څخه حمایت کړی دی او هغوی ته همیشه د تشویق سندرې ویلي او زمزمې کړي. د افغانستان د سرلوړي لپاره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو سره مینه درلوده او هغوی په هره لاسته راوړنه ستایلي دي چې اوس یې بیا د افغانستان د ملي کرکټ ستوري راشد خان ته یو په زړه پورې پیغام ورکړی. هغه او د هغه میرمنې ته په انسټاګرام باندې یو په زړه پورې پیغام ورکړی دی او د راشد خان میرمنې ته یوه قیمتي تحفه هم ډالۍ کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان څو ورځې وړاندې د کابل په امپریال کانټیننټل هوټل کې د واده مراسم ترسره شول. میرمن نغمې ویلي چې که چیرته راشد خان د افغانستان څخه وروسته په دوبۍ یا هندوستان کې هم د خپل واده مراسم ونیسي نو زه به خامخا د هغه واده ته ورځم او هلته به هغه ته له نږدې مبارکي ورکوم او د هغه واده به په خپلو سندرو او زمزمو نور هم ښایسته کوم. قدرمن دوستانو، تاسو د خاپري نغمې د دغه تازه انټرویو او د راشد خان په اړه د هغې خبرې څنګه ارزوئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.